د تورخم دروازه ولې بنده شوې وه او څنګه خلاصه شوه؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. پاکستاني یو طالب چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو توکو د لیږد د رالېږد لپاره پرانیستل شوې ده. په تورخم کې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دا دروازه د دواړو لورو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې او اسناد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه لرې کړل شوې او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال راډیو ته ویلي وو چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بنده کړه چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان و. خو په تورخم کې د طالبان د حکومت کمیسار اسمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستاني چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړه کړي چې دا د دواړو خواو د هوکړې پر خلاف کار دی. د هغه په وینا کله چې طالبانو د دې کار مخه ونیوله نو پاکستان د سوداګرۍ موټرو پر مخ دروازه وتړله. پخوا هم په بېلابېلو وختونو کې د پاکستانیو او افغان طالبان د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر جنجالونو وروسته تورخم دروازه تړل شوې. دواړو خواو د کشالو د حل لپاره یوه شریکه کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الیکوزي تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د پاکستان حکومت په وار وار افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او په یوه او بله پلمه د تورخم دروازه تړي.